د دارالمان تاریخي ماڼۍ د بیا رغونې چارې نن د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا په رسمي ډول افتتاح شوې. محمد اشرف غني نن په کابل کې د افتتاح په مراسمو کې وویل د ملي وحدت حکومت اراده لري چې د تاریخي ځایونو په برخه کې شته ستونزې حل کړي. امروز حکومت وحدت ملی افغانستان افتخار دارد که یک دیدگاه وسط مدت و دراز مدت با اقدامات عاجل و عملی کوتاه مدت شروع می‌کند. قصر دارالمان احیایش خواسته ملت است. حکومت وحدت ملی اراده محکم دارد تا مشکلات را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری‌های تاریخی بوده حل کنه. محمد اشرف غني دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د دارالمان ماڼۍ د بیا رغونې د مراسمو په افتتاح کې وکړي او ویل دا یوازې د دغې ماڼۍ رغولو پروژه نه بلکې د یوې سوداګریزې او دولتي ښاري خدمتونو د سیمې رامنځته کول هم دي. بل لور ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هیله څرګنده کړه چې د دارالمان تاریخي ماڼۍ به په پخواني لرغونتوب او عظمت سره بیا ورغول شي. د دارالمان ودانۍ چې د کابل ښار په لویدیځ کې پرته ده د هیواد له لرغونو ځایونو څخه شمیرل کیږي چې په کورنیو جګړو کې ویجاړه شوې ده. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د معلوماتو په اساس چې د دارالمان لرغونې ماڼۍ به په 5 پړاوونو کې له 4 تر 5 کلونو پورې جوړه شي چې د دولت له ملي بودیجې به ورباندې 14.5 میلیونه ډالر ولګول شي. دا ماڼۍ به 2 برخې ولري چې یو برخه به سالونونه وي چې د لوړپوړو کورنیو او بهرنیو ځانګړو میلمنو لپاره به ځانګړي شوي وي او دویمه برخه به موزیم وي چې لرغوني اثار به پکې ساتل کیږي.